د چارو یو شمیر کارپوهان وایي پاکستان ته د افغان سیاسونو سفر او د پوز مرکز لاورپنډۍ کې د افغان سفیر په نشتون جنرال باجوه سره خبرې اترې د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف او ملي خیانت کې راځي. تیره میاشت د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او وړمه ورځ د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد کریم خلیلي او ورسره مل پلاوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه یاد هیواد ته تللي او هلته د ملکي او پوځي چارواکو سره لیدنې کړي. پنجاب کې د پاکستان پوځي مرکز GHQ ته د کریم خلیلي ورتګ او هلته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره د نوموړي لیده کاته د افغانانو غبرګونونه راپارولي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس وایي د پاکستان هڅه دا ده چې افغانان په ډلو وویشي او خپلې ګټې خوندي کړي. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي د ډیپلوماټیکو اصولو له مخې د نورو هیوادونو چارواکو سره د سیاسونو کتنه باید د افغان سفیر په شتون کې ترسره شي. خو کریم خلیلي د جنرال باجوه، عمران خان او نورو پاکستانی چارواکو سره په داسې حال کې لیدلي چې اسلام آباد کې د افغانستان سفیر پکې نه لیدل کیږي. د دوی په نظر پاکستان غواړي چې د افغان سیاسونو سره د اړیکو جوړولو د لارې خپلو ستراتیژیکو موخو ته ځان ورسوي. دا یو غیر ډیپلوماټیک او غیر سیاسي حرکت دی. دا د افغانستان د خلکو لپاره، د نظام لپاره، د حکومت لپاره یو زهراګینه ګولۍ ده چې د پاکستان حکومت د افغانستان د سفیر په نشتون کې دغه لوبه کوي او زموږ سیاسون یا د ایران او د پاکستان سره کوي. دا د افغانستان د ملت لپاره قابل د قبول نه دی. هیلهمند یم چې حکومت نور دغه غفلت د خوبه راووځي او د افغانستان سیاست په خپل لاس کې واخلي. د چارو یو شمیر نور کارپوهان وایي په داسې حال کې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي، بل لور ته یو شمیر افغان سیاسون د دې پر ځای چې د جمهوریت ملاتړ او د نظام د تقویې لپاره کار وکړي، پاکستان ته چې افغانستان کې د موقت حکومت لپاره لابي کوي، سفرونه او لیدنې کوي. دا که پرون ښاغلی حکمتیار تللی و او که نن ښاغلی خلیل خلیلي تللی دی، متاسفانه دوی دا څلور لسیزې د بیګانهو په اشارو باندې دا ګران هېواد افغانستان وران کړی دی، د نظام یې د منځه وړی دی او مختلفې ناخوالې چې موږ ګورو د دوی د همدغسې کړنو نتیجه وه. په ټولنیزو رسنیو هم د پاکستانی پوځي مرکز GHQ ته د کریم خلیلي سفر د سختو نیوکو سره مخ شوی. د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکي وایي تیرو میاشتو کې د ګلبدین حکمتیار او اوس د کریم خلیلي سفرونه پاکستان ته د خپلو شخصي ګټو او د نظام او هیواد په ضد دي. پاکستان ته د کریم خلیلي سفر په داسې مهال شوی چې ولسمشر غني تازه له CNN شبکې سره په مرکه کې ویلي افغانستان د پاکستان سره یو دایمي ستونزه لري او هغه هلته د ترهګرو د پټن ځایونو او مرکزونو څخه د یاد هیواد ملاتړ کوي.